السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. چې کله ما نور کله ولاګ سٹارټ کو نو کور نه راتلم سټوډیو ته او نن ولاګ کې بس بیا زما د سټوډیو نه کور ته بس وس سهار شو. بیګم لیټ را رسیدلی وو نو بیګم سټوډیو کې ما او اوس په زما کور ته نورې خبرې اترې په کور راغی. خانو دا مهال زه کور ته را رسېدلی یم. بس جمعې ورځ لمونځ مې وکړو واپس رالم کور ته. اوس په داسې کار کوم که نه چې زما پټي ته سپری کول غواړي او تقریبا 4-5 ورځې شوې سپری راوړی دی کول غواړي نو بس نن څه کار نشته. جمعې لمونځ مې وکړو اوس څه کار نشته نو اوس ځم پټي ته. راځئ تاسو هم بوځو. نه تا ته هم مې دوایې چانګولې زه ته هم پسې داسې پاکې کپړې هر سره اغوستې دي ولې کار زه ځان نه کوم داس خبره ده عادت نه زمینداري نه عادت دا په عادت یې زمینداري نه عادت او دومره زمینداره کوي که نه چې لکه توپي وباسه خو بس چې کار وکړي بیا پاکې جامې واغوندي مونږ زمینداره نه کوو. پټي ته راورسېدو او پمپ مې راډک کو اوږو مې دړلې ډېر درانه وي پمپونه او راځئ بس دوایي به چانګ ویو. امید نه راځي نور داسې خبره ده که نه غنمو فصل ښه بس سړی وکري او مطلب بیا به صرف لکه ریبل له راځي 2 پیرې پکې منځ کې راځي یو سپری دپاره یو سرې دپاره او د جوارو فصل چې که نه هغه ډېر چینجن کاري د جوارو د فصلو لکه څنګه وکري نو بس کور ته پته نه ځي کله پکې ګوټ کوي او کله به دې ګیا لري کوي کله به ورته سرک دی خو بس تر اخره پورې بس ستړي دا اوس سمې نه راځي کور وي ته 3 پمپو چانګه 2 چانګه یو کوي تو کو چرته مړ وي نو مې سمې نه راځي. خانو له خیره سره دوایي خلاصه شوه او خلاصه نه شوه څه کار راته سبا هم دی څه سپری به سبا کو خو نن چې د سپری کار وکړه ختم شو اوس ځو کور ته سیده. خانو پرون چې پټي نه رالم که نه بیا مې نور ولاګ نه دی کړی بس ډېر زیات ستړی وم نو ملاس وم بیا مې ولاګ نه و کړی ما هم پورې. اوس داسې خبره ده که نه چې بس نوی سار شو او بل ولاګ مې شروع کو نو دواړه ولاګه بیا یوځای شي انشاءالله. نن هم پټي ته روان یم او تاسو ته ما پرون ویلي که نه چې مونږ به دغه کوو دا لږ سپری راته نور پاتې دی نو ځو هغې بل پټي ته تاسو هم بوځنه راځئ. دا هغه پټي دي که نه کوم ته چې زه مونږ چې را غنم کرل زه راغلی وم او ولاګ مې هم کړی کیدای شي تاسو به کتلی بیا زه دې پټو ته نه یم راغلی او اوس دغه سپری له رالم څنګه چې مه وي که نه چې غنمو په کار کې غنمو کار دا ښایي که نه چې لکه مطلب بیا پټي ته نه ځي بس وکړه راځه دي ریبل له پسې ځي نو غنمو فصل مې په دې وجه خوښوي خو ریبل یې ډېر زیات ګران وي په دغه کې دې تنګ یم. او نن وریځ هم راغلی له باران مهر الله پاک ته هیر وکړي ما سپری م وکړو چې 100 ګنټې باران ونه شي که نه بیا سپری کار کوي مشران داسې وي. ښه نو اوس له خیر سره سپری ختم شو او بس کور ته مو واپسي وکړه.
نو کور ته واپس رالم اوس داسې خبره ده کنه چې بازار کې مې څه کارونه دي زما بازار ته تاسو به هم د ځان سره بوځم کور راته وي که نه وي نن د میلې ورځ ده که نه نن زموږ بازار کې میله ده نو څه سبزي وغیره ځان سره راوړی سبزي وبزي به راوړو بازار ته به چکر ولګو تاسو به هم بوځو راځئ ځو لکه دومره شور او اوازونه دي که نه په مازغو یې رالدړ کړو اوس لږه غونده کې سبزي مې راواخلم بار به واخلم او دلته سړی نه شي ټینګېدی او دا وایي نه بھائی ماښام شو او زما سودا لا نه ده پوره شوې داسې لږه ډېره سودا مې وکړه لا نور راته پرته راځله او بازار کې تقریبا 6 بجو ته ټایم نږدې شو په کم 6 بجې دي ټول کارونه ختم شو او اوس داسې خبره ده که نه زما دې ملګري وي چې حلوا خورو نو ما ورته ویم صحیح ده دوی ساړه مې شوي دي ډوډۍ خورې حلوا پسې نه خورې مونږ خو ډوډۍ نه خوړلې ما خو نه خوړلې ته به نه خورې ما خو خوړه او زمونږ نننی ولاګ په دې ځای باندې پای ته ورسېدو امید دی که دا ولاګ مو خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور کړئ او د روان ولاګ پورې مالي اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان